بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ترنه پورې د بدرونیت فیډریشن په نوم یادېدو، چونکې دا بدرونیت فیډریشن چې دا سواتیانو راکړی او هغوی د دې ډېر کلک دعوهګیر وو. زمونږ خدمات، زمونږ منډې ترړې، هغه دونه د 20-30 کالو هغه محنت چې دی د هغوی سره مونږ ډېر دغه وکړو، خو لیکن هغوی مونږ نه مني. چې نه مني بیا په خپل لاس یې خوله باندې خبره دا وکړه چې د نن نه تاسو آزاد یې زما طرفه. نو موږ به اوس خپل پہچان ښکاره کوو د مردان په نوم باندې. هغوی دې په خپل ځای خپل محنت کوي او موږ به په خپل ځای موږ به اوس خلکو ته ښایو چې بدرمنیر فیډریشن څه ته وایي. موږ به د حال پاکستان بدرمنیر فیډریشن په وجه نه دغه کوي، موږ به صرف د مردان په نوم یادېږو او موږ پہچان دا دی زموږ مشر جاویدی سبزی، دا جمیل شاه صاحب، بلال صاحب او منظر زموږ ملګری ډېر کلک، معراج، عبیدالرب، یار زمانو، بشیرو، دا زموږ ښه کلک ملګري دي. یو زموږ سره په بونیر کې هم دی، په کوټ کې هم دي، سپین خان په درګۍ کې زموږ یو ملګری دی. لکه موږ ډېر یو دغه وکړو په دې کې هلې ځلې زیمه چې زما عمره محنت او خواري خو دا ده چې کاش زه پکې انپړ یم. که چېرې زما لږ ډېر تعلیم وی نو ما به بیا د ځینې سړي جواب ډېر ښه ورکړی شو. خو زه اوس په دې نه پوهېږم که هغوی په کمنټس کې ما ته ښه دغه لیکي او که کنځل لیکي او که غلطه لیکي، خو بس مونږ هر یو ته ښه وایو. مونږ وایي بس خو چې لالا تصویر پوینو مونږ وایي بس یاره دی چې ته ښه دغه ورکړې. نو نن به په دې حواله سره مونږ خبرې کوو. مونږ به د خپل مردان دا تنظیم ډېر په دوم دام سره او ډېر شړنګ پړنګ سره مخکې بوځو انشاءالله. رشاد صاحب ولې ډېر زیات وختي راسه ناست او طبیعت ته ګډوډ دی؟ زه ابراهیم صاحب خبرې ډېرې وکړلې او ښکلې خبرې وکړې، خو زه چې کومې خبرې خفه کړې ما دې خبرې خفه کړې ما چې شیرین زاده په فیسبوک باندې بیان ورکړی چې یاره زه د ظفرالله صاحب دی او پلانکي او پلانکي ډینګلي ټولو شکرګزار یم چې دا مطلب د منصفۍ کار یې وکړو پلانکي ډینګلي. خو نه، زه په خپل هم د ظفرالله صاحب دی هغه مینه نه هېرولی شم، نه به یې هېره کړمه چې څومره مینه یې کړې وه او راتللو کې هم ښه دغه وکړو. موږ هم دلته د خپل وس مطابق زما د ملګرو خو قدر عزت وکړه، زه په خپله باندې په موقع باندې اوزګار نه وم. خو ظفرالله صاحب دی زما صرف یو ګیله ده او ګیله به زما دا ما ورته په ټلیفون ویلې، اوس ورته د دې فیسبوک په ذریعه باندې وایم چې ظفرالله صاحب تاسو فیصله بالکل د انصاف نه وه، بې انصافۍ وه. ځکه زه درته وایم د بې انصافۍ په دې وه چې تاسو لاړئ او تاسو ته هم مطلب دا دی برکت او ګلتاج دې خلکو. زه شیرین زاده نه یم، شیرین زاده ډېر دروند خوږ انسان دی، هغه نه سپکه خبره کوي نه بې انصافي کوي، بې انصافه سړی نه دی. یا دا خبرې چې چا کړي دي هغه د شیرین زاده شاته نور کسان دي، یا تاسو برکت دی تک خلک دي. یاره مونږ غوتلي وو چې صاحب او بشیر او ازو ما هغې چې داسې یو څو کسان دي، ډومبې 2 کسه یادولو چې وی ګلتاج دی او برکت دی، بیا وی چې یاره داسې 3-4 کسه دي چې موږ جاوید د سره منونه او چین کې هغه ځای د هغې خپل ځای وه، موږ څه ویلي هم نه شو. هغه مشر پکې ناست و هغه دغه چې موږ څه ویلي هم نه شو، یار محمد صاحب. هغه خو یو سپین ږیرو خو فیصلې ټولې غلطې وي، فیصلې ځکه غلطې وي چې هغه خپله خبره کوله او د بل هغې ته به یې غوږ نه کېښود. نو دا خبره هغې ته موږ روان دی وکړه چې هغې وي چې موږ جاوید صاحب نه منو، نه چې ګلتاج او برکت جاوید صاحب نه مني، زه غواړم سواتیان نه منم. همیشه جاوید ځکه نه مني چې ما په دغه کې بورډونه مې لګول پېښور کې، بیا مې د حکومت نه منظوري واخیسته، په دغه کې مې بورډ لګول په سوات کې. دا ابراهیم حاجي صاحب راسره و، ډېر ما سره بار میدان کې لکه ته شو دې شو کنه ټول بار میدان کې ما سره ولاړ یې. نو مونږ چې په سوات کې بورډ ولګه په وطکي چوک کې د حکومت نه منظوري مې واخیسته وه، د سوات حکومت نه هغه بورډ د 3 ورځې بیا هغې چا تپوس هم ونه کړه. حالانکې زه چې پېښور ته ځم یا زما څوک ملګري لري شي، امداد بونیرې راشي، ګلدین له دغه نه راشي، لمشیر راشي باړې نه، تاسې زموږ نور سپین خان یا راشي، زه ورته یم بهیر تاسو لاړ شئ چې په هغه بورډ لګېدلی دی که نه یې لګېدلی. اوس چې په خپله هم لاړ شم نو زه هغه بورډ تماشه کوم چې بورډ لګېدلی دی که نه یې لګېدلی. مونږ یو ګټه هم لګولې وه هلته په هغه جاویدا یو منټه وایم جمیل شاه صاحب چې زه خپله څو پرېتلی یم ما هلته هغه پکچر هاوس والا سلیما هغه هلک ته میره مې داسې څه وګوره ګټه مټه باندې دوړې موړې به پرتې وې، ما به هغه به څه کپړه مپړه راکړه او هغه به مې هغه ګټه مې څو پیرې صفا کړې ده.
هغه بورډ دې طرف ته اوس هم لګېدلی خو هغه طرف ته چې کوم بورډ دی هغه خبره لاړه زمانې مرګرو بل طرف ته بوتلله خو زه ډېر لرې نه ځم دا زمونږ ملګری دی دې انتخاب مکمل انپړه دی خو په انپړی کې چې داسې کړي دي قسم په خدای په سواد کې زه داسې سړی وینم چې عادت ته راورسي د دې نه علاوه جاوید شوه نو شیرینزاده به مبرای شیرینزاده ځکه مبرای چې په خپل ټایم باندې ارس کړي اوس راګیر دی خو زه د شیرینزاده سپک بدینم چې په خپل درون سړی دی درنې خبرې کوي خو جاوید ته داسې صرف سواد نه که زه دا خبره په کلکه باندې وکم ګنج په خون پاکستان کې داسې څوک نشي جاوید ته ورسي نو دا به غلطه نه وي جاوید چې څه کړي دي هغه ټولې دنیا ته واضح دي جاوید برسې کړي دي په سرکاري سطح باندې جاوید د بورډونه ولګول د بدرمنې په نوم روډونه منزور کړل ورسره زمونږ د بلال مرګري باقاعده وګه په وګه دا جی سه وګه په وګه و دغه خبرو کې نه خو دې مرګرو مکمل نه انصافي کړي زما بالکل د ذکر الله صاحب دینا ګیله دا او ګیله من دی ما بیسیت د یو ملمه چې لکه منګ مطلب دی منګل ته لاړو منګ دغه نه کډیول منګ واکه اختیار وکړ په کار زمنګ ته په حکیم سویلې ویګنه زمنګ کې په شاته وغورځو او چیرمنی مخه پرې خو دلوي واړې مخه پرې خو دوه دا تقریبا جمیل شاه صاحب دا صدارتي وارد خبره شي کنه تقریبا دا 2008 کې دا یو وارد د شو بدر صاحب د خدای به الحمدلله دا هو دا غوړي مبارک شي دا غوړي واړو چونکه نشته نو موږ بس په یوار باندې څه کوو چې زموږ د مرګ سره خبره کړې و شکر الحمدلله موږ په خپل کارګردګۍ باندې دومره ریواردونه اخیستي دي چې دغه ته مړ وایي دا ټیک په دې باندې خبرو چې زموږ مرګ سره خبره کړې و دی ما سره پکې لکه انکو پختو مګر دا غي په بابت کې دا وکړو چې دیوی چې بای زنده باد حاجی ابراهیم صاحب بلال صاحب منظر صاحب بشیر صاحب بیلورات صاحب جمیل شاه صاحب دا بالکل دا تاسو موږ سره ډېره غټه پښتو وکړه خو دې کې چې دا پښتو دغه وکنه نو قسم په خدای چې دا صدارتي وارډ سي چې دغه چیرمني هم دغه ته حواله کړی و چې صاحب د چیرمني او زما قسم په خدای که نه جمیل شاه دی چیرمنۍ ته جشتانه دا ټیک خبره ده بالکل وی واردونه په خپل کارکردګۍ باندې خپل ان شاء الله مخکې به مخایو چې بدل منیر فیډریشن خلک تنظیم څنګه چلی مردان بمنی ها سواتیانو براتلون کی کال کی پتہ لگی انشاءاللہ تعالی کا خیر انشاءاللہ